ځواني هیلې ځواني هیلې د ځواني هیلې خپرونه د ځوانانو هنداره. دغه خپرونه هره پنجشنبه د ماښام 8 بجې په ژوندۍ بڼه د ګالیا رڼا نورستانۍ په کوربتوب د امریکا غږ آشنا رادیو څخه مه هېروئ. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د ځواني هیلې خپرونه اوري. د رسمي شمیرو له مخې هر کال افغانستان ته نږدې شاوخوا 100,000 عنوانه کتابونه له بهر هیوادونو څخه واردېږي او زر توګه نور یا شاوخوا ډیر یا کم بیا په کور دننه یعنی په افغانستان کې چاپېږي. خو په دغو کتابونو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو کتابونو شمیر خورا کم وي. بیا هم له دې ټولو سره په وروستیو کلونو کې د ماشومانو لخوا د کتاب لوستل او د هغوی لپاره د کتابونو چاپ دواړه ډیر شوي دي. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو د خپرونې په سر کې مې وویل، په خپرونه کې میلمه را سره داسې یو ځوان دی چې د ماشومانو لپاره دوی په 3 مختلفو ژبو یعنی په دری، پښتو او انګلیسي ژبو د اتلانو انځوریز کتابونه چاپوي چې دا د افغانستان د ماشومانو لپاره د افغانستان د ځوانانو راتلونکي نسل لپاره زه فکر کوم لویه مرسته ده. په کم عمر لیک او لوست د ماشومانو لپاره خورا مهم دی او د دوی مینه د کتاب ویلو او مطالعې سره زیاتوي چې دغه ځوانانو دا کار یا د دیو دغه خلاقیت چې د دیو په دې برخه کې دا ګامې پورته کړی، فکر کوم چې دا به خورا د افغانستان ماشومانو لپاره ګټور ثابت شي. زما د خپرونې میلمه ده ښاغلی محسن امین صاحب، سره د تلیفون په کرښه کې دی. دیو اول خو دیو ته ښه راغلاست وم او د دیو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده. محسن صاحب ښه راغلاست د ځواني هیلې خپرونې ته. ډیره مننه ګلیا جانې، تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ خپرونه کې. سلامت اوسې، کور ودان. غوښتم چې پوښتنه وکړم امین صاحب چې تاسو سره مخکې مې چې ما خبرې وکړې تاسو ویل چې دا تاسو لومړی کسانو څخه یاستئ چې د اتلانو انځوریز کتابونه د ماشومانو لپاره په 3 ژبو چاپوي. ما غوښتل چې پوښتنه وکړم چې آیا دا کتابونه د ماشومانو لپاره واقعا د لومړي ځل لپاره چاپېږي که پخوا هم داسې یو څه و؟ افغانستان کې زه فکر کوم چې دا لومړی ځل دی چې د اتلانو یا سوپر هیرو په بڼه کې انځوریز کیسې وړاندې کیږي افغان لوستونکو ته، چې یو فرد چې هغه اتل دی او یو خاصه سیمه کې اوسېږي او دغې سیمې خلکو ته عدالت راوړي او د جرایمو یا ظلمونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې مثال داسې دی لکه په نوره نړۍ کې د سوپرمین، بیټمین یا سپایډرمین چې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو ماشومان د هغوی کیسې لولي، کارتونونه یې ګوري، فلمونه یې ګوري او هغه سره یو نوع ځان یعنی د هغوی په کارنامو کې ځان شریک بولي. کله چې دوی په تنکي عمر کې وي نو د هغوی کیسو نه خوند اخلي. نو موږ هم فکر وکړو چې دا یو ضرورت دی لومړی چې افغان ماشومان د لوست یا مطالعې کلتور سره بلد شي او د تنکي عمر نه مطالعه پیل کړي. او دوهم دا چې د افغانستان د کلتور، د سیمې، د جغرافیې د دغه مسایلو نه خبر اوسي. کله چې لویږي نو افغانستان سره قوي اړیکه موجوده وي. بله امین صاحب، زما ستاسو د خبرو په منځ کې داسې سوال مې په ذهن کې پیدا شو چې تاسو ویل چې دغه انځوریز کتابونه د نړۍ اتلان لکه سپایډرمن، سوپرمن چې په نورو هیوادونو کې د آسیایي هیوادونو په پرتله په تیره بیا که د افغانستان خبره وکړو ډیر تنکي ځوانان او ماشومان ورسره خورا ډیر علاقه لري.
آیا یوازې دغه کتابونه چې تاسو چاپوي دغسې اتلان چې غیر واقعي که نه یعنې تخیلي اتلان دي د دې ترڅنګ تاسو د واقعي اتلانو انځوریز بڼه هم په دې کتابونو کې ځایوي او هغه کسان چې فرضاً په تیره بیا په افغانستان کې اتلان تیر سوي دي د دوی په هکله هم تاسو داسې کوم یعنی پلان لري یا په دې کتابونو کې تاسو د مخه ځای پر ځای کړی دی چې واقعي اتلان هم د انځور په بڼه چې د ماشومانو د پام وړ وګرځي جوړ کړي. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلي چې زموږ د زرکر په نوم باندې لومړنی افغان اتل یا سوپر هیرو موږ ټولنې ته وړاندې کوو. دا یو تخیلي کریکټر دی او په 19مه پیړۍ افغانستان زرغون مینه ښار کې ژوند کوي او دغه خلکو سره مرسته کوي. نو زرکر یعنی تخیلی کریکټر دی. د شوب شرکت لخوا نه چاپیږي. شوب شرکت په پلان کې لري چې په راتلونکي کې واقعي اتلانو باندې کتابونه ولیکي، فلمونه پې جوړ کړي او انیمیشن او کارتوني برنامه ورته جوړ کړي د تلویزیون لپاره او یوټیوب او انټرنیټ لپاره. شوب شرکت میرویس نیکه باندې هم کار پیل کړی دی په فلم باندې. دا یو سینمایي فلم دی او ټیم په کابل کې په کار کوي. ان شاء الله راتلونکي څو کلونو کې به بشپړ شي، بیا به سینما او لیدونکو ته وړاندې کړل شي. دغه شرکت چې تاسو اوس ورڅخه یادونه وکړه دا شرکت چیرته دی په افغانستان کې که د افغانستان څخه بهر؟ او دا د شرکت په کابل کې دی. په کابل کې تاسیس شوی دی. ټول کارکونکي افغانان دي، د افغانستان ځوانان دي، ډېر ښه استعدادونه لري او د هغوی د استعدادونو موږ استفاده کوو. موږ سره همکاري کوي چې په د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره، د لویانو لپاره اصلي افغاني محتوا وړاندې کوو. د تلویزیون پردې باندې کتابونو کې د یوټیوب او نورو لارونه افغاني لیدونکو ته محتوا وړاندې کوو. امین صاحب د دې کتابونو تاسو اوس د تلویزیون یادونه هم وکړه، دا به انیمیشن بڼه هم ولري چې په تلویزیونونو کې نو خپاره شي د افغانستان په چینلونو کې؟ خو په پیل کې چون دا یو نوی ژانر دی د افغانانو لپاره، موږ کوښښ کوو چې لومړی افغانان دې ژانر سره، کامیک ژانر سره بلد کو. لومړی دوی دغه مطالعه کې دا کتاب ولولي، کتاب واخلي او د دې قصې سره ځان آشنا کړي. بیا ان شاء الله په راتلونکي کلونو کې برنامه لرو چې فلم او انیمیشن او کارتوني سیریز ته جوړ کړو. دغه کتابونه په کوم عمرونو کې ځوانان د دې څخه استفاده کولای شي؟ یعنی چې په خپل ځوانان ولولي یا داسې کتابونه هم لري چې میندې او پلرونه د واړه ماشومانو لپاره ولولي؟ لکه څنګه چې په نور نړۍ کې د کامیک بوک یا د سوپر هیرو یا د اتلانو کتابونه د مختلف عمر لرونکو خلک ولولي، د 4-5 کلنۍ نه نیولې تر 15 کلنۍ پورې خلک ولولي او هغوی ورسره علاقه لري. یعنی سن پکې قید شوی نه ده؟ او یعنی دوی کولی شي چې ماشوم، ځوان سړی او د پوخ عمر سړی یا ښځه او همدارنګه نجونې او پیغلې دې کې یعنی خپل کریکټرونه لیدلی شي. هغوی که دا ولولي نو د خپلوۍ او د نږدېوالي احساس ورته پیدا کیږي. زموږ لوستونکي ټول دي، خصوصا خاص توجه په ماشومانو باندې ده او په ځوانانو باندې ده چې دوی راغټیږي نو د افغانستان د ژبو سره، د کلتور سره، د عنعناتو سره، د سیمې او جغرافیې سره بلد شي او همداسې به وطن ته خدمت وکړي. دا یو داسې ضرورت ده چې په افغانستان کې په تیره بیا خورا ډیر داسې کتابونو ته اړتیا شته. زما یادېږي 15 که 16 کاله د مخه
با غوښته چې خپل خورزه ته یو کتاب واخلم. داسې یو کتاب د هغې سپایډرمن ډېر خوښېده. مال چې داسې یو کتاب وي چې انځورونه پکې وي او پښتو لیک هم ولري چې تشریحي بڼه ولري چې انځورونه یې د ماشوم لپاره چې هغه لوستلی نشي د پام وړ وي او لوستلی به مونږ ورته وکړو. خو په افغانستان کې دا څه د کتاب پلورنځیو ته چې زه ورغلم متاسفانه یو کتاب مې دغسې پیدا نه کړ. ډېره متاثره شوم. یعنی دا ستاسو دغه نوښت دغه ګام چې تاسو پورته کړی زه مطمئنه یم چې د ډېرو میندو او پلرونو او د ځوانانو استقبال سره به مخ شي. امین صاحب د چاپ په د دې کتابونو د چاپ په برخه کې تاسو سره څوک مرسته کوي؟ یعنی د دې کتابونو د چاپ لګښت تاسو د کوم ځای نه پیدا کوئ؟ ګلیا جانې ډېره مننه. د ستاسو د مخکنۍ تبصرې په اړه باید وایم چې اوس د زرکر کامیک بوک یا د اتلانو کتاب په ټوله نړۍ کې د امازون د لارې نه اغوستل کېږي. موږ ته هغه لومړني تاثرات او احساسات چې لوستونکو شریک کړي دي ډېر هیله بخښونکي دي. ډېر خلکو یې ستوت هرکلی کړی دی. په جرمني کې، په کاناډا کې، په امریکا کې، په انګلستان کې د هغې لوستونکو موږ سره خپل احساسات شریک کړي دي. ډېر خوشحاله شوي دي. یعنی د متوسط عمر د 30 کلنۍ خلکو چې لوستي دي هغوی هم ویلي چې موږ ته خپل پخواني وختونه رایاد شول. هغه ماشومتوب وختونه رایاد شول چې موږ به سپایډرمن او بیټمن او د دوی کارتونونو ته به د تلویزیون په پردې موږ کتلې. اوس ډېر خوښ یو چې په پښتو کې او په دري کې دغسې کتاب رامنځته شو چې موږ په جرأت باندې خپل اولادونو ته ورکولی شو چې ولولي، هم د خپله ژبه زده کړي، هم کلتور سره بلد شي. بالکل واقعا د ژبې په برخه کې هغه افغانان چې د افغانستان څخه بهر اوسېږي دوی ورته ډېر زیات اړتیا لري چې ماشومانو ته خپل ورکړي او ولولي، ځکه چې دا ډېر مرسته کوي، خورا ډېر مرسته کوي. اکثریت دلته د افغانستان څخه بهر په کاناډا، امریکا، اروپایي هیوادونو کې ماشومان ټول په یوټیوب او په هغه کتابونه چې په انګلیسي ژبو یا د هماغه هیواد په ژبه چې هماغه کتابونو باندې اخته او هماغه وایي همدا علت همي چې خپل ژبه ورڅخه هیر شي، چې دا به لویه مرسته ورسره وکړي. د چاپ په بڼه تاسو به یې امین صاحب مهرباني وکړئ. دا د شوب شرکت په خپل مالي لګښت باندې چاپي او د امازون د لارې نه نړیوالو لوستونکو ته چې هغه افغانان چې د هیواد بهر شپې ورځې تیري هغوی کولی شي واخلي، هم چاپي بڼه او هم انلاین یا کینډل برخه. په افغانستان کې به ان شاء الله په څو ورځو کې به د دې زرکر کامیک بوک رسمي افتتاح وکړو او د افغانستان په ټولو ولایاتو کې به ځوانان او پیغلې کولی شي چې د کتاب واخلي او ویلولي استفاده وکړي. د دې کتابونو قیمت به څه توپیر ولري امین صاحب؟ په افغانستان کې یو قیمت او په بهر کې بل قیمت، که ټول به یو قیمت به ولري؟ افغانستان کې به د دې قیمت ډېر ټیټ وي. موږ اگر چې یعنی دا یو داسې پروژه ده چې شوب شرکت باید په خپلو خپو ودرېږي او یو څه ناڅه عواید لاسته راوړي چې په آینده کې دا لړۍ جاري وساتي. خو موږ پکې ګټه نه کوو تر په دې نیت چې افغانان وکولی شي دا کتاب واخلي او خپل ماشومانو ته تحفه کړي. نو یعنی په افغانستان کې به قیمت خورا ټیټ وي او چون دا رنګه چاپیږي، رنګه انځورونه دي، د کتاب صحافت او د کاغذ کیفیت هم لوړ دی، نو قیمت به ټیټ وي. امین صاحب بیرته تاسو ته راګرځئ. نړیوال لوستونکي کولی شي هغوی ته هم چې موږ په امازون کې قیمتونه عرضه کړل ډېر خوشاله ول، یعنی نسبت نورو کامیک بوکونو ته زموږ قیمتونه مناسب دي او یعنی تقریبا 50% کم لګي دي. ډېر ښه. مونږ به ورشو امین صاحب یو اړیکه ماخلو اوریدونکو په لاین کې مونږ سره دی. بل سلام علیکم، مهرباني وکړئ څوک د کوم ځای نه خبرې کوئ؟
تاسو او ملمه ته سلام علیکم جعفر علیکم سلام جعفری صاحب ښه راغلاست خبرونه ته مهرباني وکړئ او ډیر زیاته مننه یو خدای وړاندې ساته لرم کړه دا پروګرام په سر کې ته دا غزل نشریه کړه پروګرام اخر ته دا غزل واړه دا ډیر زیاته مننه او د ملمه څخه څنګه دا ده چې دی وایي دا ټولنې ته یا د ماشومانو ته د تلویزیون په پرده باندې یعنې بیا په راتلونکي یو سینما دی که یو فلم جوړېږي نو دا خو به پایله ښایسته داسې د اسلامي تګلارې سره خو به داسې په مغایرت کې به نه وي او چې معنا هغه څه باندې درنښت او بیا دغه اړخ یې ورته مشکل ستونزې جوړې نه شي خلکو ته ډیره مننه کوم جعفری صاحب کور ودان سلامت سي امین صاحب د زموږ د اوریدونکو سوال دا و چې د دې کتابونو د محتوا په حق له چې د افغانستان یا د اسلام دین سره په مغایرت او د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره په مغایرت نه وي بالکل د جعفری صاحب ډیره مننه چې مهمه پوښتنه مطرح کړله الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او د اسلام دین موږ ته ډیر ارزښت لري موږ په خپل کیسو کې کتابونو کې فلمونو کې د اسلامي دین اصول او د افغانستان د کلتور او افغاني ارزښتونه دا موږ په ډیر جدي توګه په نظر کې نیولې دي موږ د دې اړتیا احساسو موږ ماشومان او ځوانان د نورو هیوادونو تولیدات او کارتونونه او سریالونه او فلمونه ګوري دا غوي مخه څومره نیولې موږ ځکه دا اړتیا احساس کړ چې موږ باید اسلامي افغاني تولیدات ولرو چې موږ د خپل دین او د کلتور نمائندګي وکړو او ماشومان سره د نږدېوالي احساس ولري ډیره مننه کوم امین صاحب لکه څنګه چې د خبرونې وخت ګورم زموږ د خبرونې وخت هم کم دی غوښتم چې په اخر کې تاسو راتلونکو ګامونو په حق له کوم ته وایي چې آیا دغه داشن کتابونه به تاسو په همدې شکل د دې چاپ ته به دوام ورکوي یا په نورو برخو کې هم د ماشومان او تنکي ځوانان لپاره به تاسو کتابونه هم چاپ کړئ د اتلانو د انځوري کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم به د وړو ماشومان لپاره د فرزند یو کلنې یا د شپږ میاشتو نه تر 4 او 3 کلنې پورې چې په نورو هیوادونو کې د ماشومان لپاره ځانګړي کتابونه هم وي چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو آیا د داسې کتابونو د چاپ حق له هم تاسو فکر کړی او غواړئ چې داسې کتابونه ولرئ بالکل د شوب شرکت هم د کتاب د چاپ اړه د کیسو د چاپاړه د انیمیشن جوړولو په برخه کې د سینما او فلمونو برخه کې پلانونه لري چې خپل هیوادوالو ته ښه جالب افغاني او اسلامي تولیدات وړاندې کړي موږ زیات ترکیز په کیسو باندې ده چې کیسې ماشومان ته وړاندې کو دوی سات وسره تیر شي ویل ولي هغه کده ناول په توګه باندې وی کده اتلانو انځوریز کتابونه وی او کلندې کیسې وی او همدارنګه بیا موږ کوشش کوو چې د انیمیشن او کارتون د لارې نه ماشومانو ته خپل تولیدات وړاندې کړو ډیره مننه کوم محسن امین صاحب چې خبرونه ته راغلی کور ودان د معلومات څخه مستاس د لا بریالیتي بونو پیله کور ودان خوشاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو په همدې ځای د ځواني هیلې خبرونه هم پای ته رسیږي تر بلې خبرونه پورې چې بیا هم تاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسو ټول په لوی بخون کې الله سپارم شپې ورځ